بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. په نن درس کې ملګرو موږ تاسې یو ډېر مهم موضوع څېړو. لومړی موږ تاسې فایل سیسټم پیژنو. فایل سیسټم څه ته ویل کېږي؟ فایل سیسټم ګورئ، یوه خبره ستاسو ته یاده کومه، هغه دا چې که تاسو دا ویډیو اوس ګورئ، که فرضاً تاسو د وټساپ یا زموږ د یوټیوب د ګروپ زده کوونکي یاستئ، د وټساپ زده کوونکي موږ سره، یا زموږ ویډیو مو د چا نه پیدا کړي دي، د نورو ملګرو نه تاسو یې اورئ، یا زموږ د حضوري درسونو زده کوونکي یاستئ، تاسو لومړی باید د کمپیوټر فنډامنټلز ویډیوګانې وګورئ. یا که موږ سره حضوري کورس کوي خو ډېره ښه تاسو به ویلي وي، ځکه په حضوري کورس کې موږ هغه ډېر په تفصیل سره وایو. که نه وي ویډیوګانې باید تاسو وګورئ. کمپیوټر فنډامنټلز، د کمپیوټر اساسات. هلته موږ تاسې یو څیز وایو چې هغه او اس یا اپریټنګ سیسټم دی. اپریټنګ سیسټم څه دی؟ اپریټنګ سیسټم موږ ډېر اسانه باندې داسې تعریف کوو چې اپریټنګ سیسټم په خپله د کمپیوټر تر ټولو غټ سافټویر دی چې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر څنګه کوي؟ کنټرولوي. اوس راځو د فایل سیسټم تعریف ته. فایل سیسټم په خپله از ا ټیکنالوجي. فایل سیسټم په خپله یوه ټیکنالوجي ده چې د دې په واسطه موږ کولی شو د هارډ ډیسک، د فلش او یا بلې میموري څخه څنګه وکړو؟ استفاده وکړو. څنګه ترې استفاده کوو؟ یا راځئ لومړی فایل سیسټمونه وپېژنو. څو قسمه فایل سیسټمونه په نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي د کمپیوټر په نړۍ کې. یو فیټ دی، یو فیټ 32 او دریم چې دی NTFS دی. دا ډېر زیات مشهور دي. د فیټ مطلب دی فایل allocation table او فیټ 32 چې دی همدا مطلب دی، خو صرف 32 نمبر ورسره اضافه ده. یعنی دی دا نسبت د دویم فیټ 32 چې دی نسبت فیټ ته ماډرن دی، ښه و. وروسته دا اوس چې کوم یو دی نیو ټیکنالوجي فایل سیسټم دی. نیو ټیکنالوجي فایل سیسټم ډېر زیات بهترین سیسټم دی. یعنی اوس وخت چې کله تاسو کمپیوټر کې وینډوز انسټالوئ، موږ تاسو ته وایي دا وینډوز یا دا ډرایو تاسو فارمیټ کوئ. لکه فرضاً موږ تاسې یو فلش لرو، مثال در کومه فلش ډیسک موږ لرو. د دې نه موږ چې کله بازار کې د اخلو استفاده ترې نشو کولی. بازار کې چې کله دا موږ واخلو استفاده ترې نشو کولی. ولې ترې استفاده نشو کولی؟ ځکه چې دا کوم فایل سیسټم نه لري. څه شی نه لري؟ it has no file system. فایل سیسټم نه لري، ځکه کار نه کوو پکې، ځکه استفاده ترې نشو کولی. نو موږ باید په دې کې یو فایل سیسټم خامخا واچوو. یا به فیټ اچوي، یا به فیټ 32 اچوي، یا به NTFS اچوي. ځکه موږ تاسو وایي که فایل سیسټم ونه اچوو دې نه استفاده نشو کولی. یو د درې سیسټمونو څخه به خامخا پکې اچوو. دلته یو بل کانسپټ مخې ته راځي، هغې ته ویل کېږي فارمیټنګ. فارمیټنګ څه ته ویل کېږي؟ فارمیټنګ ویل کېږي یو ډرایو دی، فرضاً فلش ډیسک، دې باندې موږ ښه کلیک کوو، فارمیټ کوو یې. فارمیټ کې څه کېږي؟ په فارمیټ کې په دې فلش کې یو فایل سیسټم، هغه که هر فایل سیسټم وي، NTFS موږ انتخاب کړی وي، یا فیټ 32 یا فیټ موږ انتخاب کړی وي، هغه په دې فلش کې څنګه کېږي؟ ځای پر ځای کېږي. نو فارمیټنګ داسې تشریح کوو، هغه عملیه چې د هغې په واسطه باندې اپریټنګ سیسټم په فلش یا په هارډ ډیسک کې فایل سیسټم څنګه کوي؟ ځای پر ځای کوي. دې قسم عملیې ته څه ویل کېږي؟ دې عملیې ته فارمیټنګ ویل کېږي. سر خو مو انشاءالله خلاص شو. لومړی موږ دا زده کوو چې باید خامخا یو فایل سیسټم څنګه وي؟ په هارډ ډیسک کې یا په فلش ډیسک کې موجود وي. که چیرته نه وي موږ د هغې نه استفاده نشو کولی. که غواړو چې استفاده ترې وکړو نو موږ تاسې په هماغه که فلش وي، هارډ ډیسک وي، هر شی چې وي هغه موږ تاسې فارمیټ کوو. د فارمیټ په پروسه کې په هغې کې څه کېږي؟ فایل سیسټم ځای پر ځای کېږي او موږ تاسې ورڅخه ګټه اخیستلی شو. راځو نارمل هو تاسو حضوري صنفونو کې زموږ وینئ
چې هلته موږ تاسو سره وینډوز درته انسټالوو یا تاسو خپله زده کوئ هغه تاسو وینئ چې وینډوز موږ څنګه انسټالوو. فارمیټ تاسو هلته لیدلی دی څنګه موږ کولی شو خپل هارډ ډیسک فارمیټ کو یا خپل فلاش فارمیټ کو. دلته اوس ما سره یو فلاش موجود دی. دا فلاش زه خپل کمپیوټر ته څنګه کوم ور اچوم. تاسو وګورئ دا زموږ فلاش دی. دا زموږ څه شی دی؟ فلاش دی، یو اس بي ډرایو. دا زما د کمپیوټر نور ډرایوونه دي، سی ډرایو، ډي ډرایو، ای ډرایو. دا زما یعنې داخلي هارډ ډیسک دی. کله چې زه په دې هارډ ډیسک ښی کلیک وکړم دلته راشم پراپرټیز ته، تاسو ګورئ فایل سیسټم یې دلته لیکلی دی NTFS یا نیو ټیکنالوجي فایل سیسټم. مطلب دا چې کله ما فارمیټ کړی دی نو په NTFS باندې مې فارمیټ کړی دی او NTFS فایل سیسټم په دې کې څنګه شوی دی؟ ایښودل شوی دی. په همدې قسم که زه فلاش ته راشم په دې ښی کلیک وکړم پراپرټیز، دلته فایل سیسټم څه شی دی؟ FAT32 دی. راځئ د څنګ په څنګ وګورو. د فلاش یا د USB فایل سیسټم FAT32 دی او د دې نورو ډرایوونو که موږ وګورو ښی کلیک ورباندې وکړو پراپرټیز ته راشو د دوی فایل سیسټم چې دی NTFS دی. صحیح ده. زه دواړه څنګ په څنګ دم دلته دواړه څنګ په څنګ دو قلم را اخلم. دا جی ډرایو دی زموږ یعنی داخلي ډرایو دی انټرنل د هارډ ډیسک او دا USB یا فلاش دی. تاسو وګورئ په فلاش کې یو په کمپیوټر داخلي ډرایو چې دی فایل سیسټم NTFS دی او د فلاش چې دی FAT32 دی. فیټ څه معنی؟ فایل الوکیشن ټیبل. یعنی NTFS چې دی نسبت فلاش ته څنګه دی؟ ماډرن دی. ځکه تاسو وګورئ دلته جنرال ټب موجود دی، دلته هم جنرال ټب موجود دی، دلته ټولز هارډویر، دلته هم ټولز او هارډویر، شیرینګ، ریډ بوټي، شیرینګ او همدارنګه ریډ بوسټ او همدارنګه کسټمایز دلته موجود دی. ځینې څیزونه د ملګرو چې هغې ته ستاسو فکر وي پریویس ورژن، ډیسک واټا او همدارنګه سیکیورټي دا په NTFS کې شته خو په فایل سیسټم کې په FAT32 کې نشته. په مطلب ورسېدی NTFS فایل سیسټم چې دی نسبت FAT32 ته ډېر زیات غښتلی دی او ډېر زیات اساسي دی. نو NTFS همیشه موږ تاسو څنګه کوو؟ انتخابوو. اوس څنګه زه کولی شم چې خپل فلاش ته هم NTFS فایل سیسټم څنګه کم ور علاوه کړم؟ د دې لپاره موږ تاسو کمپیوټر خلاصوو، خپل د فلاش باندې ښی کلیک کوو او بیا راځو فارمیټ ته. په فارمیټ کې دلته موږ یو برخه لرو فایل سیسټم. فایل سیسټم کې ورته موږ NTFS انتخابوو او بیا ورته سټارټ باندې کلیک کوو. اوس به دا څنګه شي؟ فارمیټ به شي. زما د فلاش به اوس څنګه شي؟ فارمیټ به شي. هر څه چې دې په داخل کې وي هغه به ختم شي او په دې کې به NTFS فایل سیسټم څنګه شي؟ ځای پر ځای شي. زه اوکې باندې کلیک کوم. زما دا فلاش اوس څنګه کېږي؟ فارمیټ کېږي. فارمیټ څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې په دې کې کوم فایل سیسټم ځای په ځای شوی دی. نو دا اوکې کوو، کلوز، فلاش ته راځو، ښی کلیک ورباندې کوو او بیا پراپرټیز ته راځو، ښی کلیک، پراپرټیز. وګورئ په دې کې هم NTFS راغی او دلته وګورئ تاسو سیکیورټي هم په دې کې اضافه شوه، ډیسک واټا پکې هم څنګه شوله؟ اضافه شوله. نو په دې ډول باندې موږ تاسو کولی شو چې یو ډرایو فارمیټ کو. فارمیټ کې چې څه په هغه ډرایو کې وي هغه ټول ختمیږي او یو فایل سیسټم د اپریټنګ سیسټم لخوا د هغې کې څنګه کېږي؟ ځای په ځای کېږي چې موږ کولی شو د هغې فایل د فلاش څخه څنګه وکړو؟ استفاده وکړو. نن درس کې زموږ تاسو همدا موضوعات باسو. راتلونکي درس کې به موږ تاسو په ډیسک منیجمنت باندې غږیږو. دا ډېر بهترین بحثونه دي ملګرو. دې ته ښه په دقت سره وګورئ او زموږ اپډیټ ویډیوګانې تعقیب کړئ. انشاءالله چې امید لرو تاسو به دې څخه ډېر څه زده کړئ.